امام مهدی علیہ رضوان متعلق تذکرہ شرازی هغه بیا سیاست اسلامیه کوي سبا کوي ټول وایا سبا کوي اسلامی سیاست بگی اسلامی سیاست بگی غیر اسلامی سیاست نه شرعی سیاست بگی غیر شرعی سیاست نه د سیاست معنا باندې ځینې خلک نه کوي سیاست معنا باندې ځان نه دی پوه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د انبیاء سیاست با د بنی اسرائیل سیاست با انبیاء کول انبیاء نو انبیاء سیاست کړي د انبیاء کار سیاست دی د صلحاء کار سیاست دی د علماء کار سیاست دی خو سیاست شرعیه سیاست شرعیه غیر شرعی غیر اسلامی سیاست نه سیاست اسلامیه چاہتا ہوئی سیاست شرعیه چاہتا ہوئی او سیاست غیر اسلامی غیر شرعی چاہتا ہوئی د سیاست معنا چونکه دا یو عربي لفظ دی نو مونږ چې سیاست لغوي معنا معلومو شرعي او اصطلاحي معنا معلومو مونږ به د عربو ډکشنری ته رجوع کوو نو عربو ډکشنری به مونږ ته د سیاست معنا راخی نو مصباح المنیر دا د عربی ډکشنری دا د سیاست معنا دې څه کوي د سیاست معنا دې کوي ساسا زید الامر یسوسه ساس زید الامر یسوسه دا ته معنا لغوي د سیاست بیانې محترم سیاست چاته ویل کی به طور مثال وي چې زید سیاست وکړو زید سیاست وکړو نو د زید د سیاست نه څه مطلب دی فرمای دبره وقام بامره دبره وقام بامره د یو سیز انتظام ته وی سیاست د یو سیز او د یو کار انتظام ته وی سیاست لغوي لحاظ سره سیاست وی د یو سړی دی د خپل کور انتظام کوي د هغې د روټۍ او د رزق بندوبست کوي د کپړې بندوبست کوي د دیوال او چار دیوارۍ بندوبست کوي د لوښو د لرګو بندوبست کوي د ماشومانو د خپل اهل او عیال د زندګۍ تیرولو اصول برابرۍ دې ته سیاست وایي دې ته څه وایي دا سیاست البیت دی دا د کور سیاست دی او یو سیاست مدنی دی یو سیاست بلدی دی یو سیاست شهری دی یو سیاست د دنیا او د ملک دی نو معنا دا ده چې حاکم او بادشاه د خپل رعایا د خپل قوم د خپل ملک اوسیدونکو د هر کار د دین او د دنیا انتظام او جوړولو ته تدبیر جوړولو ته سیاست وایي خبره باندې وی شي د خپل قوم د خپل رعایا د خپل اوسیدونکو د خپل ماتحتو ټول انتظامات دنیوي او دینی د دنیا او د آخرت ټول امور انتظام کول دغه تدبیر کول هغه جوړول دي ته وی شریعت اسلامیه او شریعت د پاره دوا زما محترم سیاست اسلامی د پاره دوا شرایط څو شرایط دي دوا شرایط باندې وا چې دا دو شرایط په سیاست کې وینو دا اسلامي او شرعي دي او که سیاست کې دا دوا شرایط نه وینو دا بیا غیر اسلامي غیر شرعي دي اول نمبر دا چې سیاست با د شریعت د روح سره برابر وي سیاست با د شریعت د روح سره برابر وي دا سیاست با د شریعت د روح نه خلاف نه وي دویم نمبر دا سیاست با د قرآن سنت اجماع او قیاس زمون د شریعت چې کوم سلور دلایل دي نو دا سیاست با په دې سلورو دلایلو کې د یو دلیل نه خلاف نه وي کچرته کې سیاست د قرآن خلافو د سنت خلافو د قیاس او د اجماع خلافو دا بیا سیاست اسلامی نه دی خبر پیش نو امام مهدی علیه الرضوان با اسلامی او شرعی سیاست کوي چې نه به قرآن سره مخالف وي نه به احادیث سره مخالف وي نه به د اجماع سره مخالف وي او نه به د قیاس سره مخالف کم سیاست چې د دې سيزونو سره مخالف وي خفه نشي هغه شرعي نه دی هغه اسلامي نه دی
دا زه چې څه وایم دا زما د ګیډې خبرې نه دي ښه دا زما جذبات زما احساسات نه دي دا درته علماو چې څه لیکلي دي په سیاست اسلامي باندې زمونږ فقهاو زمونږ محدثینو بلا شی کتابونه لیکلي دي بلا شی کتابونه دا دغه ټولې نه چور درته وایم زمونږ استادو په ملک پاکستان کې 13 ورځ یو بل پاش هغه بل خلاصه صدا هغه بل تقریبا اوس بس د ځینو ادارو نه پاس شو او د پاس کېدو اخري مراحلو کې د شدا به منظور شي ډومېسټک وایلنس بل د ډومېسټک وایلنس بل خلاصه او داغي معنی او مفهوم او مطلب دا دی چې خاوند خپل ښځې ته هیڅ قسمه غوسه وهل تعلق پرېښودل او ډبول دا یو کارم نشي کولی خاوند ته دا اختیار نه دی حاصل چې ښځې ته ووایي د کومه راغي او په کومه باندې ځي خاوند ته دا اختیار نه دی حاصل چې ښځې غیر شرعي کار وکړي او د ده نافرماني وکړي خاوند ورسره بستره جدا کړي خاوند ورسره خبرې اترې پرېږدي یا خاوند د شریعت په حدودو کې ووهي دا خاوند ته اختیار حاصل نه دی که چېرته کې خاوند دا کار وکړي د خپلې ښځې سره وی وهله وی ټکوله سختې خبرې ورته وکړي وی رټله نو ښځې ته قانونا دا حق حاصل دی چې هغه په دې باندې FIR وکړي دې ته وایي ډومېسټک وایلنس بل دا زمونږ د پاکستان سیاستدانانو پاس کو چې دی پاس کو دا بل د قرآن او د سنت سره مخالف دی که موافق دی تاسو ته پوښتنه نو د اسلامي شریعت شو خدای پاک په قرآن کې په سورې نساء کې آیت نمبر 54 کې ما او آیت نمبر 34 کې ما او تا او ټول امت مسلمه ته اختیار را کړی دی رب العالمین سورلس نیم سو کاله کوم بیش مخ کې یو بل پر منظور کړی دی یو بل پاس کړی دی الله یو قانون سازی کړی دا رب العالمین فرمایي چې کله د ښځې او د خاوند خپلو کې تعلق خراب شو ښځه نافرماني کوي د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي د خاوند خدمت نه کوي خاوند سره په آدابو او په دایره کې پیشګي نه کوي رب العالمین دا بل پاس کړی دی الله قانون سازی فرمایلی دا خدای وایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع فاضربوهن الله پاک دا بل مخکې پاس کړی دی قانون سازی کړی دا هغه ښځې الله فرمایي چې تاسو د هغې د نافرمانۍ نه یریږئ او ستاسو سره نافرمانی کوي ښځه د خاوند حق نه ادا کوي الله فرمایي فعظوهن د دې قانون سازی اول شق اول قسط او اوله ماده دا ده چې اول ورته نصیحت وکړه څه ورته وکړه جي نصیحت به ورته وکړي ورته وایي د الله نه یریږه د خاوند حق ډیر دی او ستا حق په ما نه کم دی زما مقام مرتبه په تا اوچته ده لہذا زما د حقوقو خیال ساته دا د دې قانون سازی او د دې اولنې اکټ او ماده ده که چېرته کې دا ښځه نصیحت سره سمه شوه نو ډېره ښه که سمه نه شوه نو خدای وایي وهجروهن فی المضاجع د دې دویمه ماده د دې قانون سازی او د دې آیین دا ده چې بیا ورسره بستره جدا کړه یو کټ کې ورسره مه سمله یو شپه دوه تېنه جدا سمله چې دې ته احساس وشي نو که دا په خبره اتره پوهېږي د خاوند جدایي نشي برداشت کولی نو خپل هغه نافرمانی باندې به توبه طایبه شي پښیمانه به شي ستا حقوق به ادا کوي دریم نمبر ماده که چېرته دا په نصیحت هم سمه نه شوه بسترې جدایۍ باندې هم سمه نه شوه الله فرمایي وضربوهن نو بیا ووهه بیا څه کا بیا ووهه علما لیکي د آیات لاندې اسلام د دې ټولو حقوقو خیال ساتلی علما وایي ضرب غیر مبرح داسې وهل چې اډوکې پې مات نه شي داسې وهل چې هغې کې ټانکي را نه شي داسې په سپلی باندې په سپیړه باندې مخ باندې به نه وي مسواک باندې داسې معمولي چې پای کې دبو ډېر وي او یره پکې ډېري وهل او خوږ پکې کمي زجر پکې ډېر وي نو که چېرته ښځه سموي په دې دوم دړکه باندې به سمه شي
دریم نمبر کبدیم سمن شوا نو رب العالمین مخکې د دې قانون سازه سلورم نمبر ماده ذکر کړي الله یې کبدیم سمن شوا نو بیا با د دې خزي طرف نه سړی د طرف نه یو مشر باغی نه مقرر کی او بدینه مقرر کی به فیصله وکړي نو قانون سازی شوی دا کنه د شوی نو د دې قانون سازی د پاسه اوس قانون سازی د شریعت سره خلاف د کوم موافقت او دی خو موږ د سرکاري مرګریم پی غیر سرکاري پی ولې دی قران نه دی ویلې قران چې خاوند ته دا اجازه ورکړي چې خزه وهلې شي خزه راټلې شي قران او الله تعالی اجازه درکړې ده د نوې قانون سازي څه مطلب پته لګي دا سیاست اسلامي نه دی اوس یو بل هي سره کار نشته او نا سېنیټر مشتاق احمد د جماعت اسلامي والا چې کوم دی هغه یو بل هغه انکشاف کړي چې لګیا دی دا نږدې دی چې پاش د پاکستان د داسې یو بیرون ملک سره معاهده ده او دا بل لګیا دی اخیری مراحلو کې دی چې پاش چې هغه ملک والا دا اختیار حاصل دی چې بغیر د چا د اجازت نه کم شک باندې داغه کم انسان باندې شک راشي او ته مطلوب شي د پاکستان نه بیوچتی هغه ملک ته بیوړي لګیا دا بیرون پاس کی بهرحال محترم نو اسلامی شریعت او اسلامی سیاست شریعه اسلامی آغا دی چې د قرآن او د حدیث سره به ټکر نه لري نو دغه بیرون شي لري بس دا هغه به اسلامی شریعت کې